اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړیوال پیج کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو قربا محمد ایوب اختر یم. یاد دی وي چې نن په وډیګرام کې د ایچ پی ډپارټمنټ چیرمن اختر علي صاحب راغی جنید د کرونا وایرس شوی دی. د علاقې د خلکو نه د هغوی د خپل خپلوان نه موږ دا خبره کنفرم کړه او دا خبره ثابته شوه چې جنید د کراچۍ نه راغلی هغه د کرونا وایرس شوی دی او کم چې د هغه ټیسټ وکړی شو نو هغه پازیټیو راغلی دی. هغه اوس په سیدو هسپتال کې دی ایسولیټ شوی دی. نو تاسو ته یاد وي چې دا کرونا وایرس موږ نور ګپ ونه ګڼو. دا باقاعده طور یو وبا ده راغلې ده چې موږ له پکار دي چې موږ کم احتیاطي تدابیر دي په هغې باندې عمل وکړو. حکومت چې موږ ته کم څه ریکمنډ کړي دي په هغې کې ماسک استعمالول دي، په هغې کې دستانې اچول دي، په هغې کې په هغه صابون باندې لاس وینځل چې هغه جراثیم مړه کوي. چې دې خبرو موږ خیال وساتو، په کورونو یې کینو او نور د دې بهر ګرځېدو نه ډډه وکړو او په دې دا وبا چې ده دې مخنیوی وکړو، د دې نه ځان په غاړه کړو. نو ډېره زیاته د ښه وي. یو پیره دې بیا تاسو ته یاد وي چې دا هلک د وډیګرام دی، جنید نامه ده، د ایچ پی ډپارټمنټ چیرمن اختر علي صاحب راغلی دی. د علاقې د خلکو نه مونږ پوره کنفرمیشن وکړو نو هغوی راته دا ووایي چې واقعي دی د کراچۍ نه راغلی دی او اوس دی ایسولیټ دی په سیدو هسپتال کې. او د موجوده وخت د واکمنو نه هم دا غوښتنه کوو چې دا ټایپ کسان چې کم راځي دا د دې خلکو په وساطت باندې راځي، دوی د هغوی باقاعده ذمهواري واخلي او دا راځي. نو په کار دا ده چې کم کسانو په وساطت باندې دا کسان راځي نو چې د هغوی اول ټیسټ وکړی شي بیا لو د علاقو ته انټر شي. بله خبره ده چې کم کسان د جنید سره ناسته پاسته شوي د هغه سره یې لاس میلاو کړی نو په کار دا ده چې دوی پخپله لاړ شي او هلته کې خپل ټیسټ وکړي او د نورو کسانو سره د میلاوېدو نه ډډه وکړي. نو دا به ډېره زیاته ښه وي او دا احتیاطي تدابیر چې موږ اپناو کړو، په دې خبرو عمل وکړو، حکومت چې موږ ته څه ویلي په هغې عمل وکړو، نو انشاءالله د کرونا دا کوم وبا چې ده، دا کوم وایرس دی، د دې نه موږ ځان په ډډه کولی شو. خپل قربا محمد ایوب اختر له اجازت ورکړئ. په دې الله هم سپارم. د الله په امان.